ولسمشر غني عبدالله حامد کرزي او زلمي خلیلزاد نن په ګډه د سولې په اړه تازه کوم بحثونه وکړل. د سولې لپاره هیلې څومره زیاتې شوې دي؟ خلیلزاد بیا د څه لپاره کابل ته راغلی دی؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي چې افغان حکومت او سیاسیون په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو او د پایداره سولې لپاره تاجمن دي. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې نن ویل شوي دي چې ولسمشر غني نن د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره ولیدل. په دغه ناسته کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ګډون درلود. دغه لیدنه نن مازدیګر په ارګ کې شوې ده چې د سولې پروسې د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې پرې شوې دي. زلمی خلیلزاد چې له دې مخکې د پاکستان لوی درستي جنرال قمر جاوید باجوا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر سره لیدلي وو، تازه جزئیات له ولسمشر غني سره شریک کړل او ویل چې امریکا متحده ایالاتو هڅه دا ده چې له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې په افغانستان کې پایداره سوله ټینګه شي. ارګ وایي چې دواړه لوري د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره د ورکم یا اعلان شوي اوربند پر دوام ټینګار وکړ او ډاکټر خلیلزاد وویل چې د سیمې هیوادونه، نړیواله ټولنه او بین المللي سازمانونه تیار دي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. زلمی خلیلزاد وویل ما د امریکا متحده ایالاتو پیغام راوړی دی چې د سولې لپاره د طالب بندیانو خوشي کولو بهیر کې د افغانستان حکومت د زړورو او سختو ترسره شویو اقداماتو مننه وکړم. ولسمشر غني وویل د افغانستان حکومت او سیاسیون سیاسي اجماع لري او په یو غږ یې د جمهوریت دفاع کړې او په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو او د پایداره او باعزته سولې تامین ته ژمن دي. غزیات کړه دا چې نړیواله ټولنه، بین المللي سازمانونه او دوست هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. منندوی یو. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.